په لیګلی مورلی ټیکنیکلی پولیټیکلی هیڅ حق نه لري که زه ټي ټي پي هم وساتم چې ته ماته وایې چې ته ټي ټي پي ولې ساتې. ما کې زور نسته حسن خانه، ښه غوږ ونیسه. زه دلاور فیضان نومېږم، د یو افغان په توګه درته وایم ما کې زور نسته چې زور راکې پیدا سي هندو ساتم په افغانستان کې او اسلام آباد په وله. دا ریکارډ او بیا به ما او تاسو نړیوالې محکمې ته بیا به حساب سره کوو. تا امریکایانو ته تیاري ورنه کړې چې د افغانستان یو نظام هلته موجود و، یا د ما خوښ و یا نه و خوښ. ته څه کاروې چې امریکایانو ته تیاري ورکولې طالبانو نظام دې چپه کړ؟ ته څه کاروې چې سپین ګرد ما ته راکول او د خلکیانو نظام دې راباندې چپه کړ؟ ته څه کاروې چې طالبانو ته دې سلاوې ورکولې او د جمهوریت دې چپه کړ؟ څوک تا نه دا پوښتنه نه کوي. هېڅوک دا پوښتنه تاسو نه کوی نه شي. ولې؟ ځکه ته پنجابی او تا سره بنیاتوم ده او ته ولکه پوځ لرې. نوش جان شیرې مادر ته په حق یې. زورورو به په پیچونې خېږي. موږ دلته راغلي یو په حقوقي لحاظ تا سره بحث کوو چې آیا په حقوقي لحاظ باندې زه حق لرم که نه لرم چې تا سره جنګ وکړم. ته پوهېږې حسن خان، له روسیې سره چې کله موږ جنګ کوو د موږ 50% خلک چې وو د روسانو طرفدار وو، 50% روسانو مخالف، 100% موږ مخالف نه وو د روسانو. تا ته معلوم ده چې خلقه او پرچمه مخالف نه وو. امریکایانو سره چې موږ افغانانو جنګ کوو 50% د امریکایانو طرفدار او 50% مخالف. یوازینی هېواد چې 100% جنګ ته آماده دي ورسره هغه پاکستان دی. پوهېږې؟ خلقی، پرچمی، طالب، جمهوریتی، پښتون، پارسیوان دا د پاکستان جنگ لپاره داسې آماده دي که ژوندي وو غازیان دي او که مړه سوه شهیدان دي. په والله بالله باندې قسم درته کوم دغه خبرې باندې خالي چې ټول آماده دي. مګر زه تا د اختار لپاره نه وایم. تاسو یو نیشه یي هغه د وزیر دفاع ده که چی ده په لاره چې روان یي، زه وایم اوس بدلېږي اوس بدلېږي. تاسو څه رقم ته بې کلتوره فرهنګ بې فرهنګه هېواد دی چې په وزیر دفاع مو دا رقم ته یو نیشه یي سړی ده. ولې دا رقم ته یو نیشه یي سړی بله ورځ یو جانګی اغوستی و ته قرآن د کلتور و فرهنګ کوم یو شي ته وایي؟ دا نه هم د پښتون کلتور، د پنجابي کلتور وساتئ. د انسانیت په کلتور باندې وزیر دفاع خپل پروتوکول لري، ایلیټس دا باید هغه جامه معلومه وي، د هغه سټایل معلوم وي. تاسو څومره بې فرهنګه خلک یې په ډېرې بخښنې سره. او پاتې شولې ته جناب حسن، زه درته وایم والله بله باندې چې تا په شخصیت کې ما زړه خوږېږي د یو پښتون په توګه باندې، د یو انسان په توګه مې زړه در باندې درد کوي چې هغه عزت النفس هم یو شی ده. عزت النفس موږ او تاسو لرو که نه؟ چې ته په دې نه پوهېږې چې د پاکستان نه 20 کاله په جمهوریت کې تا طالب ته سلا ورکوله، ټریننګ دې ورکاوه، تا 100,000 طالبان ساتلي وو. په کومو سپینو سترګو باندې د 3 ټي ټي پیانو پوښتنه کوي چې تا هلته ساتلي. هغه هم ټي ټي پي له تا راغلی، ټي ټي پي له تا راغلی یا نه ده راغلی، یا ستا یا نه ستا، دا یې ستا. ته د یو پښتون په صفت باندې ولې د یو انسان په توګه ولې پرې ګرېوال کې سر رخ؟ سیاست هم یو حدود لري، سیاست هم یو سرحد لري. داسې خو نه ده چې ډېر غیر اخلاقي، هر غیر اخلاقي شي ته باید سیاست ووایي. سیاست هم د اخلاقو په چوکاټ کې کېږي. یعنې تاسو اوس اسمان په بډه وئ او میاشتې پسې مو میکروسکوپ راخیستی، میاشته یې ګرځوئ راګرځوئ چې موږ پیدا کړو دلته ماشی ده، ماشی یې لټوئ او وخ او اسمان او ځمکه په بډه وئ. ولې؟ ځکه چې موږ بېچاره یو، ځکه چې موږ غریبان یو. د تاسو دغه سپین سترګي موږ دې ته آماده کوي چې له امریکا، له کاناډا، له بل چې نه راسو او تاسو په مقابل کې ودرېږو چې وروره له دې بې غیرته او له دې بس ژوند نه خو دا خبرې چې په پنجابي او یا په تا ځان مړ